د پښتو پوسټ چینل درنو لیدونکو سلامونه او احترامات مې ومنئ. دا ویډیو په یو خاص موضوع ده چې ښځې څنګه په مینه کوروالی کوي او په سړي باندې څنګه مینېږي او ځان ترې قربانوي او بیا د هغه هره خبره مني. قدرمنو ډېر ښکلي معلومات مو درته راټول کړي دي، خامخا تر اخره سره پاتې شئ. ښځه او خاوند د الله تعالی یو داسې مخلوق دی چې دې ته اشرف المخلوقات ویل کیږي او غوره مخلوق دی. په الله تعالی هم ډېر ګران دی. کله چې ښځه او جنۍ بلوغت ته رسي نو د دوی په خواهشاتو کې اضافه کیږي چې بیا بل اړخ ته رجحان زیاتیږي. خو که دا رشته د شریعت او د نکاح له لارې وشي نو ډېره بهتره به وي. اوس راځو هغه خبرې ته چې ښځه د سړي نه زاریږي او کوم هغه کارونه دي چې سړی وکړي نو ښځه به ترې خپل ځان او خپل هر څه قربان کړي. قدرمنو، مینه د ژوند انرژي ده او کوم ځای کې چې مینه وي نو ژوند ښکلی وي. خاوند ته پکار دی چې د ښځې زړه وګټي، یعنې هغې ته ځینې وخت د هغې د خوښې ځان راوړي. په داسې دوران کې ښځه بیا خاوند سره د زړه نه مینه کوي. دویم صفت یو داسې آله ده چې هر قسم ښځه پرې نرمیږي. که یو ښځه جنګونه هم کوي او بد اخلاقه هم وي، خو که خاوند د هغې صفت وکړي نو هغه بیا نرمیږي او خپل ضد پرېږدي او د خپل خاوند خیال ساتي. خو که یو د ښه ښځې صفت وکړی شي نو هغه خو بیا نوره هم ښه خبره ده، هغه نوره هم خوشحالیږي او داسې ښځې بیا د خاوند هره خبره مني او په هر کار کې ورسره مرسته کوي او ډېر په مینه باندې کوروالی هم کولی شي. تاسو که هر کله د کوروالی کولو نیت لرئ نو د ورځې یوه وړه غوندې تحفه ښځې ته یوسئ او بیا یې نتیجه وګورئ. په کور کې د لانجو او جنجال وخت کې صبر کول هم ډېر ضروري دي، ځکه نن سبا هر کور کې خفګان او جنګونه دي. نو که په مینه باندې هر څه وکړل شي ډېره ښه نتیجه به ورکړي. دوستانو، دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. د ویډیو د کتلو مو ډېره مننه کوم.